السلام علیکم ملګرو. داسې شی و چې د په سوات کې چې کله طالبانیزیشن و، نو په هغه وخت کې په یو چیک پوینټ باندې د یو بوډا بابا نه آرمي والا تپوس وکړو چې بابا دا راته ووایه چې آرمي والا ښه خلک دی او که نه دا طالبان ښه خلک دی. نو بابا ورته وویل چې داسې شی دی چې آرمي والا چې دي نو دا محدثین دي او طالبان چې دي دا علما دي، او دا موږ ولس چې یو نو موږ د ابوجهل د ذاته یو. نو زه درته وایم چې د پاکستان هره اداره یا هر سیاستدان چې دی که نه هغه خو داسې پاک دی د غلا نه لکه هګۍ چې د ویښته نه پاکوي. دغه دې ګوره ټول مواب شو، هسې وچ پوچه د دروغو کیسونه پرې جوړ شو. نواز شریف باندې د دروغو کیس جوړ شو، په لندن کې څو کاله تېر کړو. هغه د صفا سوتره دی، هسې په عذاب کو هغه غریب و. داسې که شهباز شریف دی، داسې که مولانا دی، داسې که هر یو دی، نو دا ټول صفا سوترې د دوی په لمنو باندې حج کېږي. د زمانې غلا ډاکوان هغه خو د پاکستان دا قام د هغه خو موږ یو، خزانه خو موږ تشه کړې ده، غلو خو موږ یو. نو دغه خبره ده زما وروره، نور خو پکې څه نشته دی چې دغه ټول صفا سوتري دي او ښه ښکلي بې عیبه دي او حلالیان دي او پر امنه دي. نو ظاهره خبره ده چې بیا موږ غلي یو. پکار دا ده چې د پاکستان کې چې د 50 کروړه عوام چې دی که نه، چې دا ټول ونیسي او دا ټول جیل ته کړي، نو بس بیا به هله ښه شي دا قوم به بیا هله سم شي، دا خزانه به ډکه کړي که نه دا نه ډکېږي وروره.